إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو. نن به ان شاء الله د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د رسول صلی الله علیه وسلم نسب بیانو او خاندان د رسول صلی الله علیه وسلم. نسب یو شی ده او خاندان بل شی. دا غینه بعد بیا واقعه د زمزم د کوی بیانو او دغه شان الله سبحانه وتعالى توفیق را کو په مونو د اصحاب الفیل ابرهه چې رغلو کعبه ورانوله، هغه واقعي ته ان شاء الله اشاره کوو. خو رسول الله خاندان له دغه نسب د رسول الله خاندان مشهور دی په بنو هاشم باندې. هاشمیانو ده نسبت داغه دی نکته چې راغلم د هاشم ابن عبد مناف. او هاشم د چا پلار دی؟ د شیبه عبد المطلب پلار دی. نو د رسول سم پلار عبد الله دی، د پلار شو نکه عبد المطلب دی. نو هاشم چې دی دغه پلار دی، دته نسبت کی دوی د بنو هاشم ویل کی. نو بیا په کار دی چې د رسول سم د خاندان سره تذکر وکړي. بنو هاشم څنګه خلق مختصر هغه دي سي هاشمیان چې کوم بنو هاشم دوی ته دا کار سپارل شو چې دوی به د حجیانو د میلمستیا کار کوي او دوی به حجیانو ته د اسحاق بندوبست جوړي، د وبو د میلمستیا دا ټول کار د دوی په ذمہ باندې وو. بنو عبد مناف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان کې بر راځي. د عبد مناف چې کوم خلکو او بنو عبد الدار ولدا جدا نسب، دوی په خپل منځ کې د منصبونو تقسیمول چې دا کار زمونږ شو دا ستاسو شو. نو په دوی کې د هاشم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکبره د حالات ډیر خو د مالدار او یو مالدار او بل الله سبحانه وتعالى عزت ډیر زیات ورکړو. نو ځکه دته دا کار والکو او د حجیانو خدمت دغه سره کولای شي چې هغه سي هغه مالدار یو سره غریب او د حجیانو سره خدمت وکړي. نو ځکه دې سرازي هو اول من اطعم الثريد للحجاج بمکه. اولنې کس چې حجیانو له ماته روټي ورکړي د پښوروا کې هغه څوک دی؟ هغه هاشم دی. یعنی دا غټه ملمستیا چې حجیان راشي او د ټول له هغه د ثرید ورکړو. ثرید چې کله په شوروا کې یا خوروا کې روټي ماته کې او به خوري دې ته ثرید ویل کی. او د خپل نوم عمر دی. دا خبر موږ ذکر کړه په نسب کې چې د هاشم خپل نوم څه دی؟ عمر دی. د هاشم موتم د دې د لاسوي ویلي هشمه الخبز، یعنی هاشم هغه چته ویل کیږي چې د ماتون کې د روټي. نو ځکه د عمر مشهور شو په سبانه په هاشم باندې. او اولنې انسان چې د قریش ته پاره د 2 سفر راويستیو، یو شام ته او بل یمن ته، هغه د هاشم دی. ځکه یو شاعر وی عمرو الذي هشم الثريد لقومه. عمرو یا کسته چې خپل قوم له دغه خوراک ورکړي د ثرید ده. قوم بمکه مسنتين عجافي، دي قوم له چې هغه کمزوري وږي غریبانانو او هاشم دا کار کړي. سنت الیه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحله الاصياف. او به دغه 2 سفره وې دم د جوړ کړی دي. یو سفر په جمی کې چرته یمن ته او دویم په وړ کې چرته هغه شام ته. نو یمن ته بغوی دی لپاره تلو چې یمن ګرم ځای دی، نو په جمی کې بالته لاړو. او په وړ کې چې کله به حجاز او مکه او دلته به ګرمي شو، نو دوی بلړو شام ته سوریه طرف ته چې الته موسم چې دغه یخ. د هاشم مبارک د راځي چې د یو پیر وته شام ته تجارت په نیت باندې. او موږ ذکر کو چې د یو تاجر انسان او مشهور انسان او مالدار به چې کله واپسې کړهتونو مدینه باندې راغی. الته دی زنانه سره واده کو چې د غینو مسلمه بنت عمرو
او دا د مشهور خاندان نه و چې هغه ته بنو عدي ابن النجار ویل کی. الته به د پاتې شو. نو واده وکړو د سلمان سره. دا ټول خبرې ګوریا دي ساتي ځکه چې مخکې د سیرت ټول ویو بس ترلې شوی. هاشم واده وکړو چا سره؟ د سلمان سره. او په مدینه کې وسره واده وکړو. نبی الته پرې خو ده او دته شام ته لاړ. چې دته شام ته لاړ دغه په خېټه باندې حمل شو او حمل هغه سوکو عبد المطلب د هاشم زوی. نو د هاشم چې د فلسطین په ځمکه باندې مړ شو. په دین دا ثابت شو چې د خزه مکی ته نه دراغلی. دا قصه ټول یو بس ترلې شي. هاشم واده کو په مدینه کې او به خزل ته پرې خو دا په خپل بیا لار شام ته. نو د فلسطین په ځمکه باندې شو مړ شو. الته خزه پاتې شو. د خزي په خېټه بچی دی هغه د عبد المطلب. عبد المطلب چې پیدا شو نو په دې سر کې بعضو اختصپینو مور ولنوم کې خو د شیبه او د خپل پلار په کور کې دغه تربیت شروع کو. او په مکه کې د هاشم خپلوانو ته د سره د پتم نشتی چې دغه یو زوی شوی دی او هغه په مدینه کې دی. د دې د سره پته نه و. او د دې هاشم په خپل چې سلور زامنو او 15 لونه وي. سلور زامن او 15 لونه. یو زوی د عبد المطلب چې د په مدینه کې پیدا شوی. نو د دنه بعد د هاشم نو بعد به دا کار چاته وړید د غرور ته. د غرور څوک دی؟ د هاشم ورور څوک دی؟ مطلب. دغه د لاسه خو د شیبه نسبت هغه ته شي عبد المطلب. هغه ته ملک سات مخ کی اشاره وکړه. کله چې هاشم مړ شو او دوی خبر شو چې هاشم مړ شو نو روري به دغه کار سنبال کو. او هغه مطلب ابن عبد مناف. او دا خو چې انسان او دومره سخی انسانو چې په قریش کې د مشهور مطلب چې دا د بشن سخی انسان نشته. نو کله چې دا شیبه لوی شو عبد المطلب د ترې ووري د چې زما دي سي ورورشتي په مدینه کې لاړ بسالت. مدینه ته بسلار د مور سره ملو شو چې لغینوم سو سلمى. چې د مور کور ته بس ورغه او درواره ولیدو. فلما رآه فاضت عيناه. سترګونه وخ کې روان شو او جوخت غاړې ولا ورک. ځکه چې وروارم د زوی بشانی او به چې نه لیدل ډیر وخت یا بالکل لیدل نه اول پیرینی. نو د ځان سره په سورلې باندې کېنو او روانوي. نو مور به سره وته مور دې چرته بوزي ته هم دلته لوي کړه موږ سره پاتې شي. ناغو تی وی انما يمضي الى ملك ابي. پرې چې پلار غ بچی راټینګ کی اته پلار د غټ سړی او د غټ کارونه پراته دي. و الى حرم الله. پرې چې الله حرم ته بوز ته سیده کې دغه اینو او دغه مشرتیار د په انتظار دنو بوزي چې دنه غټ سړی جوړ شي. مکی ته چیرانه وته نه دیو سره په دې اوخ باندې شاته ناشته خلک وی هاذا عبد المطلب. مطلب وزن سره د مدینې نه وزن سره مریره وسته دی وی دغه در سره دنو پر وته سره عبد المطلب. هغه ته وی حکم انما هو ابن اخ. دا زما د رور زوی د هاشم زوی دی زما واره دی. نو دې خپل تر سره پاتې شو. نو دا مطلب په سفر باندې وته یمن ته ردمان علاقه ته. الته دا مطلب مړ شو. چې مطلب مړ شو دا غنه بعد د ټول کارچا ته پاتې شو عبد المطلب ته. د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار دغه نکاح. نو اقشن طریقې راټینګ کړه څنګه چې دغه پلار نکاح راټینګ کړي او بلکې د مقام د عبد المطلب مقام د ترنه د پلارنه اوچت شو. داونه دې مشهور شو او قوم به سره سخت مینه کوله. کله چې مطلب مړ شو نو دغه یو بل رورو نوفل هغه جاخه واچوله چې ویلا خو زمونږ د رور سره مخ کې دا کارو هاشم به دغه نه بعد مطلب ته خبر وړ. نو وسته څنګه د هر سره ټینګه او پکړ دې چې ما سره او دغه نوفلو دغه نه زموریان یو دایته غسته. نو دی عبد المطلب دې چلو کو چې د قریش را جمع کړ او ته وی زما د تر په مقابله کې ما سره ودرېږي. هغه ته لا ندخل بينك وبين عمك. زمونږ ستا او ستا تر په موږ کې کار نشته. دا ستا تر دې موږ ورسو وای ورو چې سره هم سو عام سره خو نه دی.
نو تاسو دواړه یو بل سره په طریقه دا خبره ختمه کړي او موږ به ګوتی نشواله. نو دی عبدالمطلب خپل ماماګانو ته خط ولیکو بنو النجار چې هغه په کوم ځای کې وو؟ مدینه کې وو. هغه ته خط ولیکو، په خط کې وته یو څو اشعار ولیکل او راګرمې کړو و چې دې ټیم کې زما مرسته نه کوي نو کله به کوي. نو د ماما راغی ابو سعد ابن عدي د مدینې نه او ځان سره اتیا کسان راوستو او دغه سره خسور لوي او خپ شور او شغرب کې رانه ووت. چې کله د مکې ته ورسېدو عبدالمطلب ول مخې ته وته او عبدالمطلب به مخې ته ووت. بیا د عبدالمطلب راځه ماما وی کور ته، هغه کور مور نشتی، نوفل را دوه کم ځکه دا ټول زور ور خلک اوچت قومونو مته ځکه دا اوچت قومونه چې دا چې سړی په اوچت قوم کې دغه د فائدې. اوس د عبدالمطلب خپل په اوچت نسب کې ماماګانې په اوچت خلک دي. نو راغه ته پوس کې د خپل خوري وی دا هغه پور الله والله حتى القى نوفل لا وخت د پرستا کور د نظم نوفل را دوه کم ځکه هغه ته نوفل خو د قریش د مشرانو سره ناشته د کعبه په سوري کې چې ورغلته نوفل ناس. ابو سعد چې په څنګه ورغی د عبدالمطلب د ماما نو خبره وسره ونه کړه، خو تورې راوېسته او دغه په سر باندې ودرېد وته وی د دې کور پر رب باندې مل قسمی که زما د خورایته د جیداد او د مال او د منصب نه راو پس کې نو په دې زیری ختمومه د تور او د ته تر ما سوق نشي منه کوله. ما سره هم کسان دي، تاسو سره هم کسان دي، ګورو په سر وته ولاړ او غناس زما د خورایله واپس ورک هغه ته رددتها علی ما واپس کو. خبر ډیره زور ونیو کسان د مدینې نه رالو خپ یعنی په نرمۍ سره نه خپ سختۍ سره بما ور کړی دي، هر سم ور کړی دي د پوښو د کار پوښوي. فاشهد علیه مشایخ قریش، نو قریش کوم مشران ناسو نو ابو سعد هغه ته تاسو گواهان شي چې دغه زما خورای ته هر څه واپس کړي. نو بده باغ کار کوي کم چې د ترکو او کم چې د پلار کو. بیا وته دغه وی عبدالمطلب ته ماما کورت زویزي جزو کورت لاړو. فاقام عنده 3 ورځې به دغه سره پاتې شو په مکه کې 3 شپې وسره کړې. به عمره وکړه او مدینه ته واپس لاړ. چې کله دغه دا ولیدو د حالات ولیدو نو نوفل سي چلو کو لاړ د بني عبد شمس ابن عبد مناف د غوي سره عهد کو لوزو کو چې تاسو به زما مرسته کوئ. ځان وته دې سلک یوازې ښکار شو نو راشوي د دې قوم سره چې هغه بنو عبد شمس ته ویل شه دوی سره به مرسته وکړو، دوی سره به عهد وکم چې موږ تاسو یو نو سبالک په ما باندې سو کم لکې نو دی بم زما ته پوس کوي زما خپل خلک بم ما سره د دې لږ غوي سره مرګرتیا وکړه. کله چې خزاعه د ولیدو چې بنی نجار راغلی او د عبدالمطلب مرسته وکړه نو دا هم د رسول سم په نیکونو کې راځي کنه. نو چې د ولیدو په حکم جذبه پیدا شو وي څنګه چې د عبدالمطلب تاسو نه پیدا دي چې زمونږ نم پیدا دی وي او بل چې زمونږ د زوی دی موږ ډیر حق داري چې مرسته وکړو. الله سبحانه وتعالى طریقه جوړ کړه. خزاعه قبيله ولا د عبدالمطلب سره ودرېدو او د اوچت خاندان د عبدالمطلب مقام څه شو خزور ورشو او د دې مرسته د لاسه د خزاعه مرسته د عبدالمطلب سره دا سببو یا د بنو هاشم سره د غوی د مرسته دا سببو د فتح مکه چې ان شاء الله کله مونږه درس کوو چې مکه څنګه فتح شي پای کې به دې خبرې ته اشاره کوم چې تاسو ته یاد ده. به سره ماته ګوري چې دوه وخت تیر شي په کال بعد 2 کال بعد فتح مکه تذکر به خدا خبره یاد ساتي چې نوفل د عبدالمطلب تر اغلال او بنو عبد شمس د غوی سره مرګرتیا وکړه چې موږ زورور شو نو خزاعه قبيله ولا بغیرت کړهلو هغه د بنو هاشم سره مرسته وکړه. په دې ورسېږي کنه چې څوک به نه پوي به ورسته چې نه تپوس کولای شي. د عبدالمطلب په ژوند کې 2 قصې ډېرې ناشنا راغلي دي. د عبدالمطلب په ژوند کې د 2 خبرې ډېرې ناشنا راغلي. یو د زمزم د کوې کنسته د زمزم خو د مخ کې نه موجودو. ابراهيم عليه السلام چې خپل بیبي بوله او هاجره
او دغه سره زوی او اسماعیل اول ته پری خودو او به دغه سره وب ختم شو او واقعا جدا ذکر کړی دا واقع د ابراهيم عليه السلام او د اسماعیل او د هاجره ناغه واقع تفصیل سره ووري خلاصه ده چې اسماعیل علیه السلام تګی شو او الته یوازې ودی ابراهيم عليه السلام د الله په امر باندې بدیز کې پرې خو دی چې الته نه انسان او نه ونه او نو بو ایسو په شرز مکه باندې او چې کله دي تو نو دې خزي ته چاته مونږ پرې دی هغه ته کته نه جوشاته سره څنګه وګوري خزي ته او بچی ته ماشوم ته جبغې کې نجاول جواب ورنکو د درې پیرو کې نبی او ته وی الله امرک بهذا لا تویریک نو جواب لغور کوي الله وی چې الله وی بیا الله موږ نه ځکه عزت زبېغه مش دشي دیندار زنانه او داسې اوچتي زنانه وي په دې کې اسماعیل علیه السلام چې نو تګي شو د موري په وبو په شډیره لاړ رااله هو صدره کونه لګیدو دغه دراسه په صفه مروه کې دا و چکرې منګو نو الله سبحانه تعالی جبريل عليه السلام راولېو او د اسماعیل علیه السلام اصل خپیز مکه راواچولې جبريل عليه السلام وبد غزين راوښتي نو چې څنګه دا وبروته دا په زمکه باندې خوري دی نو دی هاجری سوې زمزم ندر ټولې شو په دغه ځبانه رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم الله ام اسماعیل الذي وبخي واغه کغه پر خو د نن بدري سره رواني خو را ټولې شو په ځبانه یو چینه شو نو په هغه وخت کې د وبرخ کار شي بیا په دې باندې جرهم قبيله رااله هغه چې وکړي چې په دغه ځکه مارغان او د تاویګ نو سچل وي او چیرل ولته وبوي نو جرهم قبيله په دغه ځبانه مشره شو د وبد غوي سره وي ناغوی د دې وبو عزت ونکو الله د کور عزت ونکو الله سبحانه وتعالى بغوی باندې خزاعه قبيله ولا راوستو خزاعه تذکرہ شوی چرته ها وسو شو د بنو هاشم سره چې مرسته کړو هغه خزاعه قبيله ولا الله سبحانه وتعالى په دوی باندې زور ورکړو او د دنیا د هر څه واغستو خو کله چې د جرهم قبيله ولا تلو د زی پر خودو نو د زمزم د کوی پټکو چې به څوک د دې وبونه فائدہ ونه او باغی کې سره او نور څه سامانونه د هر څه به کې پټ کړو ولاړو سبحان الله تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش وخت را نږدې شو نو عبد المطلب ته په خوب کې درې پیری رالو چې لاړشه کوی وکنه لاړشه دغه وبر احکارک هغه مریانو چې دا سویل کې د خوب باندې پوه نشو درې پیری وته دي شو ویل شو نبي او ته دي شو خو چې تور شي او زیته التبه د میګو سوړی او یو قارغه برایشل ته خپل مکو خوې دغه زیره چې دې کړه لاړ نو ځوان چې کړه لاړ ځان سره زوی بوت او حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر الحارث دې ځان سره بوت او ته کار شروع کو چې وی کتل اندی وبدي د کوی چې وکنهستو او یا د غزي وکنهستو نو باغی کې سره ضرورت ملو شو او پای کې توري پرتی او پای کې زغری پرتی دنیا سامان پکې پروت نو د دې تورو نه دروازه جوړ کړه د کعبه د پاره او د سریم د کعبه په دې دروازه کې او په دغه کې استعمال کړو او د زمزم د وبجې راخکار شو او ځان له مقام کې د کعبه په خوا کې نو بس د دینه به بیا حجیان له وبور کولې چې کله دا خبره مشهور شو نو قریش را جمع شو عبد المطلب پس اشریک نه وي منګم ځان شریک خبره وایسته خو نه چې تاسو وګورئ باندې قبضه چولې او پته یې دیږي چې دی وګور کوي نو منګم تاسو سره شریک یو بده کې غوته معنی به فاعل دا کې دین شي چې ما سره شریک کی دا خو یو دي شي کار دی چې الله زمانه پر خاص کړي نه تلو جرګي او هغه مشر سره عبد المطلب دوی به زور نه رسید نبی په اخر کې په دې باندې فیصله وشو چې د بنو سعد قبيله سره چې کومه پالګره ده یو زنانه او پالګره نجومي و دغه خپل بورشه او فیصله وکړي نو په دې لار کې الله سبحانه وتعالى دوی ته دا راخکار کړه او غدي سي چې په لار کې دوی ته وب ختم شو دا ټول وتی
وب ختم شوی او هغه د واقعي زغه تفصیل نظم وب ختم شوی بیا عبدالمطلب هغه ته طریقو خو چې بس هر سړی هر قبيله ولا لګی شي کوی کني چې کم پکې مړکی هغه لري کوی بل برازیا به کني ګور به چې وب سوکرو بس او دوی لګیا ډېر ستړي شو نبی عبدالمطلب د خپل اوخ پاسو چې اوخ پاسو لاندې ته وب راوته ناغو یاوي خبره کیسي چلې ته چې د اوخ لاندې راځي کې وب دي نو د الله سبحانه وتعالى د لپاره د خبره خاص کړي د نغوتی غلی شو نو د خبره چاته پاتې شو د عبدالمطلب ته پاتې شو او په دغه وخت کې عبدالمطلب دا وی کچرته الله سبحانه وتعالى مال لزمن راکړو او هغه دی عمر تر ورسې چې ټول ځوانان شي او تکړه شي او زما سره ودرېږي او زما شاته ولاړی نو یو بتزال علومه د کعبه په خوا کې دغه منښت کړي و چې دا یو ځای بزر الله د پر علومه د کعبه په خوا کې ان شاء الله دغه تفصیل چې دغه مخې ته را روان دي دغه عزم او اراده چې دې شي بکومه